مهاراجا امید سنگ خواهش وو چې د مرګ نه وړاندې د نړۍ د ټولو نه غټ کور ځان ته جوړ کړي. د په کال 1940 کې ساه ورکړې ده. د هند په شمال مغربي ښار جودپور کې مهاراجا په کال 1943 کې د امید بیوان په نوم دا شاهکار تیار کړو. دا اخیری شاهي محل دی چې د هند د ازادۍ ترلاسه کولو نه وړاندې تیار شوی دی. په دې محل کې 340 کمرې دي. د محل په هر کنج کې بلخا کیسې پټې دي. دا محل اوس د مهاراجا امید سنگ د نوسی گج سنگ کور دی. د گج سنگ لور شیو رنجونی راجیه د خاندان د دې میراث او د دې خیراتي ادارې منتظمه ده. زما پلار ځان باچا ګڼي ځکه چې د مشر دی. ما کتلی دي چې د خلکو ته ډیر وخت ورکوي. د راجپور ښار تعلیم د اوبو منصوبو او نورو ډیرو شیانو ته توجه ورکوي. د هند د ازادۍ وروسته څه وخته پورې مهاراجاګانو ته د خپلو خطابونو او خپلواکۍ ساتلو اجازت وو، خو کال 1971 کې د آئینی بدلون وروسته د دې خاندانونو نه شاهي مراعات او دولت واخیستل شو. په دې وجه سنگ سره مال خو ډیر دی خو په لاس ورسره څه نشته، ځکه د په خپل خانداني جایدادونو باندې عجایبګر جوړ کړی دی او د خپل آمدن زیاتې پیسې په شاهي لرغوني شیانو محفوظولو خرج کوي. راجې کوشش کوي چې د خپلې کورنۍ میراث نورو خلکو ته وروښيي او د دې لپاره یې د کلتوري سیلګرۍ او نور داسې لارې خپلې کړي دي. د دې د کورنۍ د ملمستیا کاروبار کې کلتوري او روایتي شیان ډیر زیات دي. زما په خیال زما د پلار د وختو په پیړۍ کې ډیر غټ بدلون راغلی دی. ما ته پته ده چې په یو وخت کې شاهي ټکی ډیر بد ګڼل کېدو، نو دا بدلون شته دی او ما ته اندازه هم کیږي. خو اوس خلک ګوري چې شاهي کورنۍ د ډیر مشقت نه تیریږي، ډیرې خوارۍ کوي او بیا خلک هم په دې ګټو کې ځان سره شریکوي. شیو رنجانی امید ساتي چې د خاندان راتلونکي نسلونه به د شاهي کورنۍ مرام مخ په وړاندې بوزي.